جړلې به څومره وي بچو د کوټې ورکې جړلې به څومره وي بچو د کوټې ورکې او چې مور یې مړه کېدله په سلګو د کوټې ورکې او وردن نشئ کوټې ته څوک بېوسه به پکې وي وردن نشئ کوټې ته څوک بېوسه به پکې وي پراته دي بنګړي وګورئ یو څو د کوټې ورکې مننه وردن نشئ کوټې ته څوک بېوسه به پکې وي پراته دي بنګړي وګورئ یو څو د کوټې ورکې او بچي ویل چې مور مې وحي چغې چې ما پرېږدی بچي ویل چې مور مې وحي چغې چې ما پرېږدی وهله ظالمانو په چړو د کوټې ورکې ډېره مننه بچي ویل چې مور مې وحي چغې چې ما پرېږدی وهله ظالمانو په چړو د کوټې ورکې او قاتل په مقتول څومره ظلم کړی راشه ګورئ قاتل په مقتول څومره ظلم کړی راشه ګورئ او غوبل چې لکه کړی وي سار و د کوټې ورکې مننه یې او د غزل یو څو شعر دي چې دا بعضې هسې غواړي ازادي په کور کې ناست وي دا بعضې هسې غواړي ازادي په کور کې ناست وي چې وخت د انقلاب شي بیا سړي په کور کې ناست وي او وړمبي سب کې چې مړه شول نو تمغې د هغو حق دی وړمبي سب کې چې مړه شول نو تمغې د هغو حق دی دې زنو ته په لاسو کوي بنګړي په کور کې ناست وي مهرباني وړمبي سب کې چې مړه شول نو تمغې د هغو حق دی دې زنو ته په لاسو کوي بنګړي په کور کې ناست وي او د جسم نیلامي و د پلانکي په ځای کې کیږي د جسم نیلامي و د پلانکي په ځای کې کیږي غرمه کې اکثر خلک پردي په کور کې ناست وي د جسم نیلامي و د پلانکي په ځای کې کیږي غرمه کې اکثر خلک پردي په کور کې ناست وي لعنت په هغه چا شه چې په منځ لیکه وباسي لعنت په هغه چا شه چې په منځ لیکه وباسي چې رزق ورته خور او مور ګټي په کور کې ناست وي ډېره مهرباني لعنت په هغه چا شه چې په منځ لیکه وباسي چې رزق ورته خور او مور ګټي په کور کې ناست وي په دار مو منصور هسې کړو چې څوک یې مخالف دي په دار مو منصور هسې کړو چې څوک یې مخالف دي څه چشته هغه خلک د قاضي په کور کې ناست وي په دار مو منصور هسې کړو چې څوک یې مخالف دي څه چلشته هغه خلک د قاضي په کور کې ناست وي او مړ د عجب خان د غیرت جنگ غټم پچابه مړ د عجب خان د غیرت جنگ غټم پچابه ژوندي زما د خاور ټول زلمی په کور کې ناست وي مهرباني مړ د عجب خان د غیرت جنگ غټم پچابه ژوندي زما د خاور ټول زلمی په کور کې ناست وي ارزو تر نه د جسم د روپو په بدل مکړه منظر سے با آرزو تر نه د جسم د روپو په بدل مکړه سوالګرې ته اکثر نه هر بچی په کور کې ناست وي ډېر مهرباني او آرزو تر نه د جسم د روپو په بدل مکړه سوالګرې ته اکثر نه هر بچی په کور کې ناست وي په ګیره کې نخرې بریتونه لوی جسم ښکاره کی په ګیره کې نخرې بریتونه لوی جسم ښکاره کی کوي ټیک ټاک کې خپله بې عزتي په کور کې ناست وي مهرباني په ګیره کې نخرې بریتونه لوی جسم ښکاره کی کوي ټیک ټاک کې خپله بې عزتي په کور کې ناست وي چې وخت د ملالۍ د لوپټې شي د ګټلو چې وخت د ملالۍ د لوپټې شي د ګټلو خالد وایي پښتون به راپاسي په کور کې ناست وي ډېر مهرباني